بسم الله الرحمن الرحیم. د دین اخوا به منګه د یو څو ورځې د قربانۍ مسائل هغه بیانو. نن اول نمبر چې اضحیه او قربانی دا څه ته ویل کیږي په شریعت کې. نو د شریعت په اصطلاح کې اضحیه او قربانی دا نوم دی د یو مخصوص حیوان، د یو مخصوص ځناور چې د خاص عمرې او په خاصو ورځو کې په نیت د ثواب او الله ته د نزدېکت باندې حلالول کیږي. د مخصوص حیوان نه مطلب اوخان، غوا میخې او ګډې بیزې دي، او په دې کې شرط دام ده چې دا به کورني په څاروو باندې قرباني نه کیږي. د خاص عمر مطلب دا دی چې په اوخانو کې 15 کاله پورې په شپږم کې داخلي، په غوا میخو کې 2 کاله پورې په دریم کې داخلي، او په ګډو بیزو کې چې 1 کال پورې او په دویم کې داخلي، اگر که یو ورځ په هم سیوا ولی نه. البته په ګډ کې دا مسله ده کده د شپږو میاشتو نه زیاتی او دومره سوره بي چې د کال د ګډو سره پرې خودلې شي او پته نه لګي، نو په دې باندې هم قرباني هغه جایز ده کیږي به. او د مخصوص ورځو نه مطلب دا ده چې دا د لوی اختر لسمه، 11 او 12 ورځ د نور د پریوتو پورې، د 12 تاریخ د نور د پریوتو پورې دا د قرباني ورځې دي. البته بهتره خبره ده چې دا د اختر د مانځنه فوراً بعد هغه ذبح کړل شي. د ټولو نه ښه او بهتره مستحبه خبره هغه ده. نو دا د قرباني او اضحیه تعریف ته په شریعت کې چې دا یو خاص حیوان دی، مخصوص حیوان دی چې د خاص عمرې او په خاص ورځو کې په نیت د قربت او په نیت د ثواب باندې هغه ذبح کیږي. دیتا قربانی ځکه ویل کیږي چې قربانی په معنی د نزدېکت باندې، او په دې سره خلک الله ته نزدېکت حاصلای، ځان ورته نزدې کوي، ځکه دې ته قربانی هغه ویل کیږي.